سلامونه او نیکې هیلې. نن به بحث په کرکټ باندې کوو. یو څه موده مو نه لیکلي نه مو خبرې کړي دي. نو پیل به د غازي امان الله خان لیسټې لوبو یا غازي امان الله خان د کورني کرکټ یو ورځنیو لوبو باندې پیل کو. تر ټولو لومړی باید پیل په دې نقطه باندې وکړم چې دغه لوبې چې په قندوز کې وشوې دا یو نوی ابتکار و چې د کرکټ دودیزو مرکزونو لکه ننګرهار او خوست نه وروسته دغه لوبې قندوز ته ویوړل شوې. ډېر د ستاینې وړ کار دی او د کرکټ بورډ مشرتابه ته پوره کریډیټ ورکول پکار دي چې دوی دا یو ابتکار وکړه او د کرکټ د سنټرونو یا د لوبو مرکزونو په لړ کې یو تنوع رامنځته کړه او یو نوی ابتکار بللی شو چې دوی قندوز ته دا لوبې ویوړې. په دې باندې باید پوره وستایل شي. لوبې په ښه ډول ترسره شو نو بناً د مشرتابه ترڅنګ ټول هغه کارکوونکي د کرکټ بورډ باید وستایل شي چې د دې لوبو په لړ کې پوره زیار ویستو سره ډېر د ښه معیار کرکټ موږ او تاسو ته د نندارې ته وړاندې کړو. د ستاینې ترڅنګ یو څه نیوکې هم باید وکړو. تر ټولو لومړی او ستره نیوکه دا ده چې زما د معلوماتو مطابق سلیکټرانو به کپتانانو ته ټیم ورکوو چې دغه ټیم به تاسې لوبوئ. یعنی دا اختیار د لوبډلې د ټاکنې دا یې اخیستی و، دا د سلیکټرانو سره او دا معلومات ما د یو نه د دوه دریو منابعو نه چې په دي هغوی نه ترلاسه کړي دي. د کرکټ لوبډلې په لوبولو کې ټینګار دا و چې په بنچ باندې ناست ټول لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شي. کورنی کرکټ تفریحي کرکټ یا تمرینی کرکټ نه دی، دا کمپیټیټیو او د سیالۍ نه ډک کرکټ دی او باید په همدې بڼه باندې ولوبول شي. یعنی د سیالۍ نه ډک کرکټ باید وي. اما دلته موږ ګورو چې کرکټ بورډ مشرتابه ویما یا سلیکشن کمیټي دوی د کپتانانو په چارو کې مداخله کوله. تاسې ټیم ورکه کپتان ته اجازه ورکړئ چې کپتان خپل ټیم ولوبوي. دا تمریني لوبې نه دي بلکې دا د سیالي ده دلته او هر زون او هر لوبډله غواړي چې دا لوبې وګټي، نه دا چې هر لوبغاړی ولوبوي. نو دا ډېره فکر کومه چې د مدیریتي اړخ نه ډېره بې خونده او بدرنګه مداخله وه چې که دا ډول موږ کورنی کرکټ کوو چې تاسې را روانو شپږیزو لوبو کې هم داسې مداخله وکړو نو بیا د کرکټ هغه کمپټیشن کمپټیټیونیس هغه سیالي چیرته لاړله؟ دلته هره لوبډله د دې دپاره نه لوبیږي چې فقط لوبغاړي په میدان کې تمرین وکړي، بلکې د ګټلو هغه کم سپیرټ چې دی، هغه کومه جذبه چې د هغه باید دلته موجوده وي. هر لوبغاړی باید کوشش وکړي چې دلته د ګټلو دپاره لاړ شي، نه دا چې ته ودرېږه چې زه روټیشن وکم او لوبغاړي ولوبم. نو دا یو اړخ دی چې په دې باندې جدي نیوکه ده او که کرکټ بورډ په راتلونکي کې دا ډول مداخلې کوي زه فکر کوم دې سره به کورني کرکټ کوالټي خرابیږي. نو دا یوه خبره وه چې د ټیم سلیکشن په اړه باندې وه. بل یو څه چې زه غواړم خبره پرې وکړم هغه د بعضې د ملي ټیم لوبغاړو نه لوبېدلو. یو شمېر خو ولوبېدل، رحمت شاه ولوبېده، حشمت شهیدي و، نجیب زدران و، بعضې نور لوبغاړي هم د اوسني ملي ټیم په ټورنمنټ کې ولوبېدل. خو په ترڅنګ یو شمېر ملي لوبغاړي وو چې هغوی اوزګارو لیګونو کې هم مصروفه نه وو او دوی په دغه ټورنمنټ کې ونه لوبېدل. کورنی کرکټ یو ځانګړی اهمیت باید ورته قایل شو. د معیار په دې باندې پورته ځي چې یو خواته پیچونه جوړول دي، سټیډیمونه جوړول دي، ټیم سلیکشن سمول دي، مستعد لوبغاړي لوبول دي، بله خواته هغه اکټیو پلیئرز هغه ستوري لوبغاړي باید راشي چې کورني او ملي ټیم لوبغاړي یو بل سره په ګډه باندې یو بل تجربې شریکې کړي. زه یو بېلګه تاسو ته وایم، دغه د سږ کال په اوږدو کې و غالبا یا د تیر کال پای و شریاس ایر د هندوستان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې پورته را روان دی او ډېر حساب پې کېږي. هغه کورني کرکټ بعضې لوبې ویلې زه نه کوم، د هغه نه سنټرل کانټراکټ واخیسته بي سی سی آی چې ته کورني کرکټ ته اهمیت نه ورکوې، موږ تا ته اهمیت نه درکوو. نو خبره دا ده چې دغه لوبغاړي زموږ مثلا زه نومونه که د عاجل یو یا دوه نومونه زما ذهن ته راځي، مثلا فاروقي ولې ونه لوبېده، یا مثلا ابراهیم زدران ولې ونه لوبېده، یا داسې یو نیم بل لوبغاړی و. حتی زما خو ټینګار دا و چې باید نور احمد د لیګ په ځای دغه اوږد مهال کورنی کرکټ وکړي چې ده سره د
په دې باندې ما مخکې خبره کړې وه چې دا ورته ډېر اړین دی چې دا باید وکړي. نو یو شمېر ملي ټیم لوبغاړي چې اوزګار هم او حتی هغه نور چې اوزګار نه دي باید ملي کورني کرکټ ته ځان اوزګار کړي. خو خیر زمونږ کرکټ موږ ویلی شو تر اوسه پورې هغه لیول کې نه دی چې موږ حتمي هرومرو دغه لوبغاړي راشي او په کورني کرکټ کې ولوبېږي. خو خبره دا ده چې کوم اوزګار دي کم تر کم هغوی د خپل سنټرل کانټراکټ د اړتیاو سره سم ګوره یاد ساتئ چې دغه لوبغاړو قرارداد کړی دی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې دوی به راځي او کورنی کرکټ او ملي کرکټ به د سکیجول سره سم کوي. اما دوی کورنی کرکټ ته اهمیت نه ورکوي. نو په هر صورت دغه یو تشه وه چې دې ته باید پام وشي. دا دویمه تشه وه. بل یو شی چې ما د منابعو نه معلومات ما ته لاسته راغلي دي هغه دا دی چې سلیکشن کمیټي تر ډیره حده پورې د لوبغاړو خصوصا د نویو لوبغاړو ارزونه د ارقامو په بنا باندې کوي، احصایې په بنا باندې کوي، د دوی ایوریجز باندې کوي. دغه ایوریج یا اوسط د منډو یا اوسط د بالینګ یا سټرایک ریټ دغه مسایلو ته سټرایک ریټ نه ایوریج باندې ډیر تمرکز دی. که سټرایک ریټ باندې ورسره عین حال کې وشي دا بده خبره هم نه ده. د دې په بنا باندې د لوبغاړو ارزونه کوي. کله چې د یو لوبغاړی پوښتنه کوي چې ولې دا ټیم سلیکشن کې رانغی نو و دلیل ورته ایوریجز مخې ته ایښودل کېږي. دا اوسط ښه نه دی. په کورني کرکټ کې ښه اوسط نه لري. اوسط یا احصایه ډېر اساسي شی دی. په کرکټ کې اوس احصایه ډېر غټ رول لوبوي. د سټیټسټیکل ډیټا انالیسز ټول ټیمونه د ځان سره لري او د دې اهمیت نه انکار نشته. اما کیفیت او کمیت یو بل سره باید سر وخوري. یعنی کوانټیټي یا احصایه سټیټسټکس او کوالټي. یو لوبغاړی به کورني کرکټ کې ښه ایوریج نه لري لیکن هغه ټیکنیک تاسې وګورئ. دغه هغه کیدای شي یو ځانګړي ټورنمنټ کې هغه ونه چلیږي لیکن دغه تاسې ټیکنیک وګورئ، دغه منټل سټرنث، دغه ذهني قوت وګورئ، دغه شخصیت وګورئ چې دا څومره پیاوړی لوبغاړی په میدان باندې ثابتېدی شي. د سټیټسټکس نیوکه زه ځکه کوم چې ما د منابعو نه دا معلومات واخیستل چې وایي چې ډېر لوبغاړو کوشش کوو چې حتی هغه ټایم کې چې تیزې منډې باید دوی لوبډلې ته کړی وي دوی کوشش کوو چې ناټ آوټ لاړ شي او هغه دې دپاره چې دوی غوښتل چې دا ایوریج مې خراب نشي او د اوسط د منډو مې پورته لاړ شي تر څو د سلیکټرانو په سترګو کې راشم. نو که دا خبره هغه څومره چې ما د بعضې منابعو نه د یو نه زیاتو منابعو نه اورېدلې دي دا که په همدې بڼه باندې وي زه فکر کوم سلیکشن کمیټي باید دې ته بیا کتنه وکړي. د کوانټیټي تر څنګ د احصایې تر څنګ د لوبې کوالټي هم په نظر کې ونیسي او د هغې په رڼا کې ټیم سلیکشن وکړي. خو په ټوله کې د غازي امان الله خان لیست ای ټورنمنټ زبردست ته بریا یې یادوم، ډېر ښه پرمختګ او هیله به مې دا وي چې دغه میراث چې ایجاد کړی دی اوسني د کرکټ بورډ مشرتابه میرویس اشرف او زدران نصیب خان زدران دوی دغه میراث مخته ویسي او په همدې بڼه باندې دوی دغه لوبې نوي سنټرونو ته ویسي، مزار ته، هرات ته، چېرته چې کرکټ ډېر مروج نه دی د کورني کرکټ په کچه باندې. نو زه فکر کوم دې سره د کرکټ په ملي کچه باندې د خپرېدو په برخه کې ډېر رول ولوبوي. دویمه خبره په انډر 19 ټیم باندې کوم د 19 کلنو نه کم عمره ځوانانو د لوبډلې سلیکشن باره کې ما یو څه موده مخکې لیکنه کړې وه چې وخت ډېر کم دی اما موږ لوبډله تر اوسه پورې درک نه لري. حتی په دې نه پوهېدو چې دا لوبډله انتخابېږي به په کومه بڼه باندې یا هغه بنا به یې څه شی دي. اوس خبر شومه چې په پکتیا کې یو کیمپ لګېدلی دی او یو شمېر لوبغاړي راټول کړي دي. که تېنه پوښتنه هېڅوک پوښتنه خو نه کوي خو هغه بعضې خلکو چې په داخل کې پوښتنه کړې ده نو ورته ویل کېږي چې دا موږ د انټر کلب لوبو نه راخیستي دي، بېلابېلو مراجعو نه لوبغاړي راټول کړي دي او یوه ډله په پکتیا کې هم دا اوس لګیا د تمرینات کوي او ویل کېږي چې د دغه تمریناتو نه وروسته به بیا دا لوبډله ټاکل کېږي. او دلیل یې دا ویلی دی چې تېر والې موږ اوپن ټرایل باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب کړي وو هغې نتیجه دا وه چې موږ ښه لوبغاړي نه درلودل او بعضې لوبغاړي چې په یوه ورځ په یو څو بالو کولو کې وځلیږي هغه اخیستل کېږي لیکن بعضې لوبغاړي چې په لږو بالونو یا په لږ بیټینګ باندې خپل هغه وړتیا نشي ښودلی او هغوی وړ لوبغاړي پاتې کېږي. خبره دا ده چې یو تاریخ تیر سیستم مو په بل بې نظمه سیستم باندې تبدیل که. په 21مه پیړۍ کې چې کرکټ څومره ساینټیفیک او پرمختللی شوی دی موږ اوس هم په روز کالو پورې په اوپن ټرایل باندې انتخابول. اوس یې وروره رینډم یا بې ترتیبه راټولوو او بس کیمپ ته ورچو نه کوم د انتخاب معیار شته دی. زه د کرکټ بورډ مشرتابه ته وایم چې ګوره تاسې به بیا خلکو سره په جنجال وړئ لکه په روز کالې چې ډېرې نیوکې در باندې وشوې
دلته تاسې په ګوتو باندې هلکان راټول کړي دي ولته موړي دي هغه هم په غیر شفاف طریقه نه در باندې میډیا خبره ده نه مو ولس سره معلومات شریک کړي نه بل او موږ ما پوښتنه وکړله چې زه د انډر 19 ټیم باندې کله کله لیکل او خبرې کوم چې د دې باره کې معلومات واخلو دوی پلان څه شی دی نو راته وویل شو چې تیار لوبډال هلته یوه ډله د لوبغاړو تمریناتو کې بوخته ده او دا سوال ماته ځکه پیدا شو چې میرویس اشرف او نصیب خان چې کله په سریلانکا کې د ICC بورډ غونډه کې اشتراک وکړ نو د هغې نه وروسته دا خبره کړې وه چې موږ په خبرو بوخت یو چې په اماراتو کې د پاکستان او ممکن عربي اماراتو انډر 19 سره یو درې اړخیز ټورنمنټ وکړو نو ما ته سوال دا و چې لوبډله چیرته ده نو خبر شوم چې لوبډله خو تمرینات کې لګیا دی یو شمیر لوبغاړي دي دوی نه بیا لوبډله ټاکل کېږي ګورئ دوستانو که موږ غواړو چې کرکټ معیاري کو سیستم باید منځته راوړو یو مثال یا بیلګه مو قایمه کړله یا یو میراث مو پرېښوده د LSA لوبې مو په غیر دودیز یو سنټر کې وکړلې راځئ یو بل شي باندې کار وکړئ هغه دا دی چې سیسټماټیک انډر 16 انډر 17 او حتی انډر 19 که نم کوي انډر 15 انډر 16 انډر 17 کرکټ وکړي اوس د افغانستان کرکټ بورډ ښې پیسې لري ښه بودیجه ورسره شته دی هم د ICC نه ښې پیسې اخلي هم یې په دې ټورنمنټونو کې د ځلېدو له کبله په T20 ورلډ کپ کې او په ون ډے ورلډ کپ کې عایدات راوړل لاسته سپانسرز مو پیدا کړي دي یا پیدا کوي لګیا یو نو زما هیله دا ده چې تاسو یو سیسټماټیک هغه باندې کار وکړئ یو میراث شاته پرېږدئ دا ستاسې کاري دوره به پای ته رسیږي دا وړې لاسته راوړنې مختوي لاسته راوړنې خو مو موږ نمانځو لکه د لسټې ټورنمنټ مو نمانځه په T20 ورلډ کپ ټیم کې د ځوانو لوبغاړو اچولو یا لوبول مو ونمانځل اما دا مقطعي لاسته راوړنې دي که تاسې غواړئ چې میراث شاته پرېږدئ لیګسي پرېږدئ نو لیګسي پرېښودو دپاره سیسټمونه جوړ کړئ او هغه سیسټمونه همدا دي چې تاسو یو ایج ګروپ ټورنمنټ رامنځته کړئ ډیر مصرف نه لري بېلابېلې لارې درلودی شي په هغې باندې خبرې کوو چې کولی شو چې په بڼه به یې څنګه وي لیکن ایج ګروپ کرکټ باندې تمرکز وکړئ تاسې انډر 15 نه یو 50 یا 60 لوبغاړي ځان سره ولرئ تر څو چې موږ انډر 19 ته ځو دوی 2-3 کاله کرکټ به کړی وي او انډر 19 ته به پوره چمتو وي چې د افغانستان نمایندګي وکړي او په ښه ډول وځلیږي او د دې تر څنګ ملي ټیم ته تر راتګ پورې ښه پوره دوی پروفیشنل کرکټ وکړي نو لطفا دغه رینډم دا بې ترتیبه چارې مو پرېږدئ دا دوره هم زه تاسو ته په باور سره ویلی شم چې جنجالونو سره به مخ کېږئ خو که تاسې دا دوره به هم کېږي که د اوس سر له اوس نه لاس په کار شئ 12 میاشتو په اوږدو کې د انډر ایج ګروپ کرکټ شروع کړئ انډر 15 انډر 16 انډر 17 نو دې سره زه تاسو ته په باور سره ویلی شم چې د عمر مسله مو حل کېږي ولې یو لوبغاړی چې انډر 15 کې تاسو سره ثبت شي نو که د ډېر عمر کې درغلي وکړي ډېر څه نشي کولی همداسې د لوبولو په مسله کې دوی مسلسل پروفیشنل کرکټ وکړي پرمختګ کوي او د دوی کرکټ وده کوي پروفیشنل کېږي نو میراث پرېښودو خواته لاړ شئ هغه میراث پرېښودل به دا وي چې تاسې سیسټم رامنځته کوئ دا رینډم انتخاب او دا چارې کار نه کوي مشورې خبره دا راځي چې مشوره پې وکړو چې د انډر ایج ګروپ کرکټ په څه بڼه باندې کوو څنګه د مالي نګاه نه په کم مصرف ښه کرکټ کولی شو په دې باندې بحث کېدی شي ډېرې خبرې کېدی شي ایج ګروپ اوس په ټوله دنیا کې مروج دی ټول خلک یې کوي پاکستان یې کوي حتی د پاکستان غوندې ضعیفه کرکټ بورډ ایج ګروپ کرکټ لري اما موږ یې تر اوسه نه لرو سره د دې چې اوس موږ هغه د آسیا په دویم ټاپ ټیم په توګه باندې را برسېره شوي او لوبیږو لګیا یو نو انډر 19 کرکټ ته ډیره توجه پکار ده دوستانو هغه ملګري چې د کرکټ سره د مطبوعاتو له ادرس نه په اړیکه کې هستئ لطفا د انډر 19 کرکټ سیسټم هغه پروسه د لوبغاړو د ټاکنې دا ټول ترنه پوښتنې وکړئ دوی فشار لاندې راولئ ادرس پوښتنه ترنه وکړئ معلومات ترنه واخلئ او کرکټ بورډ ته مې مشوره دا ده چې په خپل یو میراث پرېښودو دپاره کار وکړئ میرویس خان او نصیب خان تاسې دواړو ته وایم چې یو لیګسي یو میراث پرېښودو دپاره کار وکړئ بله یو ستاینه باید د کرکټ بورډ اوس وکړم سره د دې چې نیوکې مې وکړې ښه ته به ښه وایو بد ته به بد وایو د نیوزیلینډ سره ټیسټ میچ او د جنوبي افریقې سره د 3 ون ډے میچونو لوبو سکیجول کول یا تنظیمول غټه لاسته راوړنه ده دومره سترو ټیمونو سره لوبې برابرول هغه هم چې د افغانستان د کرکټ هغه د ICC له خوا نه چې کوم ترتیب شوې برنامه ده د هغې نه د باندې اضافي لوبې برابرول دا د کرکټ بورډ مشرانو ته د دې کریډټ زی باید پوره وستایل شي
دا خلک باید پوره وستایل شي او دا غټ کار دی، د ستاینې وړ کار دی. نو زه د دوی ستاینه کوم. خو خبره دا ده چې د نیوزیلند سره چې لوبو ته ځو خپل قوت نه باید استفاده وکړو او تمرکز وکړو. یو خدا دی چې زما باور دی چې وی به داسې او هیله مې دا ده چې راشد خان حتما په دې لوبه کې ولوبېږي. موږ سپیننګ ټریک جوړ کړو او سپیننګ ټریک ګریټر نویډا بیټینګ پیراډایز دی، همیشه ډېر رنزونه ورباندې کېږي، لیکن که موږ کوشش وکړو تمرکز وکړو او دلته موږ داسې یو ټیسټ ریکارډ جوړ کړو چې هغه سپینرانو ته سپورټ ورکړي، طبعا چې نیوزیلند هم ښه سپینران لري او موږ ننګولی شي د اعجاز پټیل او د ایش سودي په وجود کې، لیکن دا دی چې زموږ سټرنث او زموږ قوت په سپین بالینګ کې دی. بل زما وړاندیز به دا وي موږ بالعموم د کوکابورا بال استعمالو. په کورني کرکټ کې مو په باندني کرکټ کې موږ سره ډېر مخامخ یو، خصوصا خپل کومې لوبې چې موږ هوسټ کوو یا موږ یې قربانو یو. لیکن زما وړاندیز به دی هندوستان کې سپیننګ ټریک باندې که موږ اس جی بالو لوبو، کرکټ کې 3 نوع بالونه استعمالیږي، کوکابورا دا، ډیوک دی او هندوستان یوازې اس جی بالونه استعمالوي. اس جی بالونه چې په هندوستان کې تولیدېږي، د اس جی بال ځانګړتیا دا ده چې د دې ګریپ لږ غټ وي، هغه کم هغه بخۍ چې پیدا هغه لږه راوتې وي، نو هغه د سپینرانو لپاره ښه ګریپ کېږي او په هغې باندې بال ډېر ښه ټرن کېږي. تاسې به کتلي هندوستان سپینران په کورني کرکټ کې په اول اور کې یا په اوله ورځ باندې په پیچ باندې بال تاوولو وړتیا لري. نو دغه یو شی دی، دې ته باید توجه وشي. طبعا په دې باید کوچ هم فکر وکړي، په دې باندې کوچنګ سټاف هم فکر وکړي، کپتان هم پې فکر وکړي، لیکن دا به ډېره اساسي مسله وي چې موږ خپل قوت باندې تمرکز وکړو، بیټینګ ټریک ته لاړ نه شو، یو څه سپیننګ آپشنز په نظر کې ونیسو، پچ د سپین لپاره جوړ کړو، دا زموږ قوت دی، مه ډارېږئ ترې. ویره به دا وي چې اعجاز پټیل ډېر ښه بالر دی یا مثلا ایش سودي ډېر ښه بالر دی، لیکن په عین حال کې موږ د هغوی کاونټر ښه بالران لرو او هیله مې دا ده چې راشد خان حتما په دې کې ولوبېږي. راشد خان ستوری دی، د اسطورې جوړېدو دپاره ما مخکې ویلي چې دی باید حتما ټیسټ کرکټ وکړي. راځم د جنوبي افریقې سیریز ته، ډېر مهم سیریز دی، په ډېر ښه وخت کې کېږي او بیا هم هیډس آف ټو یو کرکټ بورډ، تاسو ته ډېره ستاینه کوم ستاسې. خو د ساوت افریقې سیریز یوازې موږ دپاره د سیریز ګټل باید لومړیتوب ونه اوسېږي. بې له شکه چې ګټل مهمه دي او موږ یې باید د ګټلو پسې لاړ شو، کوشش وکړو، لیکن حشمت او سلیکشن کمیټي ته مې دا وړاندیز دی چې تاسې د چیمپینز ټرافي په نظر کې ونیسئ. چیمپینز ټرافي نه مخکې خپل کرکټ ټیم ارزونه وکړئ چې کمې تشې لرو او د هغه تشو دپاره د کورني کرکټ نه لوبغاړي واخلئ، ویې ازموئ، وخت ورته ورکوئ، چانس ورته ورکوئ، میک شفت ارینجمنټ، مقطعي په مسایلو پسې مه ځئ چې بس ساوت افریقې نه باید حتما سیریز وګټو، حتما یې باید وګټو، خو په عین حال کې د چیمپینز ټرافي دپاره د چمتووالي دپاره پرې استفاده وکړو. لوور میډل آرډر کې موږ کمبود سره مخامخ یو. په لیسټې غازي امان الله خان لوبو کې بعضې لوبغاړو ښه لوبېدلي دي، ګر چې زموږ ټاپ آرډر هلته هم ډېر رنز کړي، میډل آرډر کې ډېر څه نه وینو، خو کولی شو چې یو یا دوه یا درې لوبغاړي چې په ټاپ آرډر کې رنز کړي هغه میډل کې واچو، د هغوی نه استفاده وکړو. مثلا درویش رسولي ښه لوبه وکړله، زبید اکبري ښه لوبه وکړله، یو دوه نور به مې ټول زما ذهن کې اوس نشته دی، دې ته متوجه کېدل ډېر ضروري دي چې موږ د چیمپینز ټرافي دپاره خپلې تشې ډکې کړو. د لیسټې لوبو مخکې ما خبره وکړله، کومو لوبغاړو چې ښې لوبې کړي دي د دوی ته باید د دې بدله ورکړو. د دې بدله دا ده چې دوی په A ټیم او په ملي ټیم کې ورته ځای ورکړو. نوید زدران مثلا ډېر زبردست بالینګ وکړو، بعضې نور بالران هم ټول زما ذهن کې اوس نه راځي، خو ما د نوید د لوبې څارلې ورې دې هلک سره زما خاص علاقهمندي ده، خو نور لوبغاړي هم وو چې هغوی ښه بالینګ وکړو. دوی ته باید د دې بدله په ملي ټیم کې د لوبېدلو په شکل کې ورکړو. وروستۍ خبره کوم، خبرې رانه اوږدې شوې. محمد اشرف زموږ استاسې د معلولینو د ټیم لوبغاړی و، دی وفات شو، خدای تعالی دې وبخي. د کرکټ بورډ نه مننه د حال احوال یې واخیست او پوښتنه یې وکړله، د کرکټ بورډ ملګرو ورته یو څه پیسې هم برابرې کړې وې، مرسته یې ورته ورکړله. زه یو وړاندیز لرم، بیا هم د میراث خبره کوم میرویس خان او نصیب خان زدران ته، چې تاسې که په یو شي باندې فکر وکړئ چې موږ یو خیریه فنډ جوړ کړو، بینوولنډ فنډ یا خیریه فنډ موږ جوړ کړو او هغې کې د لوبغاړو د میچ فیس وبخئ، د میچ فیس نه، د کانټراکټ د ماهانه معاش نه یو مقدار په هغې کې لاړې شي، یو مقدار میچینګ کرکټ بورډ د خپل جب نه پکې واچي او نور د هغې نه علاوه کال په کال که لوبغاړي عمومي او چنده کوي خپله برخه اضافه د خپل استحقاق نه وسې رسیږي پکې اچي. داسې یو فنډ که موږ ولرو او بیا د دې فنډ د استفادې دپاره یو لارښود جوړ شي
چې مثلا که چا ملي ټیم کې لوبه کړې بېوزلۍ هغه سره څه ډول مرسته کولی شو، مریضېږي څه ډول سره مرسته کولی شو، یا مثلا چا کورنۍ کرکټ کړی دی هغه به څومره استحقاق لري په دې فنډ کې څومره مرسته ورسره کولی شو. همداسې نورو برخو کې د لوبغاړو سره د مرستو دپاره که یو فنډ جوړ کړو او دا فنډ دوامدار. اوس د لوبغاړو د معاشاتو خبره کوم. مثلا د معاشاتو یو 15% که موږ وټاکو او د لومړي ځل لپاره د لوبغاړو معاشات 15% لوړ کړو، دغه اضافهګي چې دا بینوبلنټ فنډ ته واچو او د هغې نه وروسته په کانټراکټ کې دا ماده موجوده وي چې ستا د معاش دومره فیصده به د مرستندو یا فنډ ته ځي. دا به د هغه بېوزله لوبغاړو سره د تقاعد بحث به لږ زره یو څه ډېر آیډیال وي چې موږ لوبغاړو ته تقاعدونه ورکړو. شاید د دې وړتیا موجوده نه وي اوس دپاره کرکټ بورډ کې، اما د دغسې یو فنډ جوړول زه باوري یم چې د کرکټ هغه لوبغاړو سره چې بېوزلۍ سره مخامخ کېږي، انسان عاجز دی، یو وخت کې سړی وایي چې په غېږ کې نه ځایږي او یو وخت کې په موټه کې ځایږي، نو خبره دا ده چې هغه لوبغاړی چې بېوزلۍ اړتیاو سره مخامخ وي چې هغوی چاته احتیاج نشي او ورته ادرس معلوم وي چې زه که دغه خیریه فنډ ته یا دغه کرکټ بورډ دغه فنډ ته مراجعه وکړم نو ما سره مرسته کولی شي. احتیاج کېږي به نه، چاته به د سوال کولو یا لاس غځولو ته نه اړ کېږي او دا به موږ د خپل د کرکټرانو سره خصوصا بېوزله کرکټرانو سره ډېره غټه مرسته کړې وي. نو دا به یو بل میراث وي د کرکټ بورډ چې دوی به پرېښی وي د اوسني مشرتابه. نو د میراثونو دپاره مې درته ویلی چې یو غټ میراث به مو دا وي چې لیسټې کرکټ نوي مرکزونو ته همداسې وخوځوئ او وغځوئ. دویم میراث به مو دا وي چې یو خیریه فنډ د لوبغاړو دپاره جوړ کړي او په دې کې د حتی د کارکوونکو یو مقدار معاش پکې موږ کولی شو چې په هغې کې ور واچو. او بل د انډر 19 ایج ګروپ خبره ده چې دې دپاره یو میراث باید رامنځته کړي او هغې دپاره یو سیسټم یو سټرکچر انډر 15 16 17 که درې ایج ګروپ کرکټ موږ وکړو نو دې سره کرکټ هغه مقدار هم زیات شي او کیفیت لوړېدو کې به هم ډېره مرسته وکړي. دغه مسایلو ته متوجه غواړم. د نیوزیلینډ نه د ټیسټ میچ ګټلو په هیله، د جنوبي افریقې سره د جانانه لوبې په هیله او په دې هیله چې موږ د چمپینز د افریقې سره لوبې یوازې د لوبې ګټلو دپاره ونه کړو بلکې د دې لوبو نه د چمپینز ټرافي د چمتووالي دپاره هم استفاده وکړو. د کرکټ په اړه بیا په خدای مو سپارم. ډېره زیاته مننه.